په کابل کې د ځغاستې لوبه او د خلکو له لوري یې تود هرکلی. د ځغاستې سیالۍ چې په افغانستان کې اوږد تاریخ لري تازه یې د بیا راژوندي کېدو او پراخېدو په پار کابل کې په لومړي ځل خزاني سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالیو چې 2 ورځې یې دوام وکړ پکې له 12 ولایتونو څخه لوبغاړو برخه اخیستې وه او لومړی مقام پکې پکتیکا ولایت په خپل نوم کړ. محمد الله په دې سیالیو کې تر ټولو کم عمره لوبغاړی دی او په لومړي ځل یې په ولایتي کچه دغه لوبو کې برخه اخیستې ده. نوموړی وایي چې له ځغاستې سره ډېرې مینې دې ته اړ کړ چې په دې برخه کې زیات کار او سخت تمرینونه ترسره کړي. ډیر خوشحاله یم چې دغه سیالیو په اول پړاو کې مې لومړی مقام خپل کړ. دغه زما لومړی ځل و چې په دغه سیالیو کې مې برخه واخیسته او زه له دغه لوبو سره ډیره زیاته مینه لرم. هیله مې دا ده چې نور هم وځلیږم. د دغه لوبو یو شمېر ګډون کوونکي لوبغاړي وایي چې ورزشي ادارې باید په ولایتونو کې هم دې ته ورته سیالۍ ترسره کړي. خوشحالي خو زه اظهار نشم کولی، دومره خوشحال یو موږ ته د راتلونکي دپاره امیدونه راکوي دغه بریا. اسواري خو سنت دی، اسلامي تاریخ لري، په افغانستان کې ملي تاریخ لري، دا زموږ ملي تاریخ دی. موږ تقریبا یو د اسانو تمرین تقریبا 3 میاشتې کېږي چې موږ صرف د دغه لوبې دپاره اسونه آماده کول. څنم دا د مسؤلینو چارواکو څخه چې دغه لوبو ته ګسترش ورکړي، دا لوبې پراخې سي، په ټولو ولایتو ترمنځ مسابقې جوړې سي او له ولایتو څخه ښه آسان انتخاب سي. دلته ګورو ځینې داسې آسان راغلي دي چې هغه اصلا ورتیا د دې نه لري چې باید داسې لوبو کې اشتراک وکړي. د ځغاستې سیالۍ یو شمېر مینوال دغه لوبه د افغانستان له پخوانیو لوبو څخه ګڼي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مرکز په ګډون په ولایتونو کې دې هم دغه ډول سیالیو ته زمینه برابره کړي. نن موږ د دغه سیالیو د لیدو لپاره دلته راغلي یو او زه بیخي ډېر مینوال یم. خپله هم کله کله دغه لوبه کوم او علاقه او مینه مې هم ورسره ډیره زیاته ده. زموږ له حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه لوبو ته پاملرنه وکړي او لا ډیره پراختیا ورکړل شي. ډیره ښه لوبه وه، ډیره ښکلې لوبه وه، موږ ولیده، ډېر ورڅخه خوښ یو. والله دا خو داسې وخت چې د 20 کاله کېږي چې زه ګورم او مینه ورسره لرم او شاوخوا مو څه کوم چې زه راغلی یم. چارواکي وایي چې له دې لوبو څخه یې موخه په هیواد کې د ځغاستې لوبې بیا راژوندي کول دي او پلان لري د کابل ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم دغه لوبې ترسره کړي. دغه ډول لوبي هر کال 2-3 ځله ترسره کیږي، خو دا خزاني ټورنمنټ په نوم سیالۍ په لومړي ځل دلته افغانستان کې د اس ځغلولو په تاریخ کې ترسره کیږي او له دغه سیالۍ مو موخه د غوره اسونو انتخاب ملي ټیم ته دی او غواړو چې لا ډیره پراختیا وکړي. ځغاسته د افغانستان له پخوانیو او دودیزو لوبو څخه ګڼل کیږي چې افغانستان ته د نورو ورزشي لوبو په راتګ سره تر یو بریده کمرنګه شوې وه، خو په حکومتي کچه یې په دې وروستیو کلونو کې یو ځل بیا د راژوندي کېدو لپاره هڅې ډېرې شوې او هر کال په ډېری ولایتونو کې دغه سیالۍ ترسره کیږي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.